السلام علیکم. زه ټولو ملګرو ته سلامونه کوم. لالا او دا ویډیو په توجه سره وارئ. ډېر خلک وایي تا ما ته کنځلې کړلي، ما چې چاته هم کنځلې کړلي هغو ما ته کنځلې کړلي، په واټساپ کې کړلي، په ویډیوګانو یې کړلي، په پیجونو کې فیسبوک پیجونو کې زه راغلی یم هغه خلکو ته ما کنځلې کړلي چې تنګ کړی یم. بقایه خبره د پولیس ته وروره، هغه پولیس مې کنځلي او نن هم زه دا وایم د هغو زه خلاف یم چې د پاکستان وردي یې چیلي او د پاکستان د خاورې د بچي خلاف استعمالیږي. په پاکستان کې جمهوریت دی، زمونږ هم حق دی، صحیح ده. ما هم 9 کاله د دې جنډې د پاکستان د آرمي د عیسائی د 24 کروڑ عوام سپورټ کړی، ویډیوګانې په ریکارډ پرتې دي. او صرف یوه پیره هم دا خبره وکړه چې د عمران خان سپورټ ځکه کوو چې په وزیرستان باندې ډرون حملې اوس نشتي، په باجوړ باندې نشتي، په مومندو باندې نشتي. الحمدلله چې د عمران خان اقتدار راغی او لاول به پې وي، کرپیانې به وي. 10 کاله زمونږ پښتانه بېروزګار وو، زمونږ هېڅ تجارت نه کېدو. په دې پښتنو پسې دوی بمان رامړو په څه طریقه چې امریکې له لار ورکړه، او بیا به مولان او فضل الرحمن دلې او دې خلاف خلکو به په هغو باندې حملې کولې، وایي د امریکې وسله الوزه جهاد کوو، او وسله به یې ترې مخکې لرې کړو، خالي ګاډي به یې سېځل، او بیا امریکې حملې شروع کړئ چې تاسو زمونږ وسله الوزوئ او وسله مو ورکوئ. په هغې کې کوټه بلوچستان هم راغی، په هغې کې وزیرستان هم راغی، په هغې کې چې دی نو لالا سوات هم راغی، په هغې کې باجوړ هم راغی، په هغې کې دیر او وغیره وغیره، لکه آل خیبر پښتونخوا 80,000 پښتانه پکې شهیدان شو او 40 لکه افغانان. د دې جنګ لارې چا ورکړوي؟ مسلمان د مسلمان رور دی، مسلمان به د مسلمان خلاف نه استعمالیږي. موږ 9 کاله د خپلو ادارو سپورټ کړی دی، 3700 پکې زموږ فوجیان شهیدان شوي دي، 2700 زموږ پولیس شهیدان شوي دي. صحیح ده. 70,000 عوام، بازارونه، جوماتونه. دا خلک بیا قشې زمونږ د خیبر پښتونخوا نه جوړوي. مریم نواز سریام وایي پښتون دهشتګر دی، د پېښور پولیس لېڼې والوځاو، په سوات کې چې دی نو هلته حمله وکړه، خلکو له د سرونو دمکۍ ورکوي، د خلکو خویندې میندې دوی راونیوي. سریام د شپې ویډیوګانې اوس وکړې بې عزته پاش ویډیوګانې د عزت بلیک میلینګ. نو زه د پاکستان د ښو ادارو، د پولیس، د ټریفک، د ټولو زه الحمدلله شانه بشانه ولاړ یم، ولې چې ما 9 کاله سپورټ کړی. خو غلط سړی که زما پلار هم شي زه یې ملګری نه یم. لالا